الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمانو سوسو درس د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ بارک شروع. دې پر خبره رسیدلې و چې د قران کریم سره ډېر انتهایی زیاته مینه و چې د رب العالمین د مینې علامه او نخره د الله مینه چې انسان لره ګرځي پر قران. کله به د شویل چې زموږ د زړه صفانه دي چې د زموږ ژوند کې صفاواله راغلي وي، نو موږ به چیرته د قران نه ماړ شي نه وي. زړه په سبانه ګندګيږي او په سبانه صفایږي. دا تفصیلی مسله ذکر شو. او یو ورځ حرم کې یو شپه د ماخصن په یو رکعت وتر کې ټول قران خلاص کی. دې ته ویل شي د کرامت. لکه د ابن حجر اسقلانی حواله مو ذکر کړو او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې نور سم دا خبره ذکر کړه چې دا ډېر حیانک سره او د بدا ویلې وی چې کله ورځ کې ز قران ونه ګورم د الله نه مال حیا راشي. او د سره سره یو قران وزن لیکل او چې غش لیدل او چې به د بختنه وکړه چې صاحب را قران ولې شي د ډېر تلاوت باندې نو د ویلې وی انه مبارک جاء به مبارک. دا ډېر مبارک کتاب دی او مبارک انسان راوړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې ما سره کې نو د دشمنانو د خزي ورته امیر یې سر به قریب وژنینو او دا درې شنه زما ډېر خوښ راځي غدا چې غریبانو له د خوراک تنظیم برابروم د جامو او د قران تلاوت. د یسو کار خلک د عادي غني خو ما په نسبت ډېر ضروري دي د قران تلاوت او د علماو سره ناسته د قبرستان خاله ورتل او د قشان د مریض تبوس. کله به د شویلې د حسدګر سره دومره مقابله بس دي چې 40 غنټې دغه د زړه تنگ دی او قیدی امدا مقابله او سزا ده بس ده. حسد خلک ولي کوي او دغه علاج سره چې انسان ته منع کړی شي. دا ټوله تفصیلی مسله تیر درس کې ویل شوی و د امام رازی او د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په حواله. ملګر له پیدا ویل د شپې نیک عمل کوي، ک نیک عمل کوي، ک بد عمل کوي، دغه علامه سبا سازو بر مخ باندې معلومیږي. او دا مرفوع حدیث کې راغلی دی. به ویل چې بادشاہ او خلیفہ باندې کم کار کوي قرآن باندې نه کیږي ځکه غیر نافذي. د پنځو شیانو نه یره پکار ده. یو د دې نه یره پکار ده چې الله زموږ د عمل رد نه کوي، د کرام الکاتبین نه یره پکار ده، او د ملک الموت نه یره پکار ده، د ابلیس نه یره پکار ده چې په موږ تسلط ونه کوي او د دنیا لپاره خاینه. عجیب خبره وي. د ویل چې کله انسان ګناه کوي دغه بل ځل باندې بداغ لګيږي، مخ به بد شکل شي او د لس کارونه به ورسره به لس زوال راځي چې انسان علم کې څوک ته پوښونه کې دا په خپل ختميږي. علم چې کله انسانو کې عمل پیونه کې دا خراب کار دی. یو سړی چې راکې سمجھدار مشوره ورکړي او عمل پیونه کې دا به تخریب شي. یو سړی چې اسلحه استعمال نه کې دا به ضایع شي. یو سړی چې مسجد کې منځ نه کې نو ایسه بړنګ شي. یو سړی چې د قران تلاوت نه کوي ایسه بزور شي. یو سړی چې مال ونه لګي په دین باندې نو هغه ختميږي. یو سړی چې صلی د اسلام په خدمت کې استعمال نه کې دم تلف کیږي. او چې ظاهري سړی د زهد خبرې کوي او منځ کې ورانه دا ډېر لوی نقصان دی. او لسمه ویلې چې کله په سړي باندې ډېر عمر دراز تیر شي او د پکې د قران او سنت برابر ژوند تیر نه کوي دا سړی طرف دی برباد دی غرق دی یقیني چې دا هلاک دی. یو عجیب فضیلت به دا و چې عبد الله ابن ابي الصرح یو څو کافرانو ابن اختل او خطل اکرمه مقیاس حنده محمد رسول الله فرمان صادر کړو چې د دې وجل پکار دی. اکرمه بیر تراغه ابن اختل د قشند اباظ ملګرو قتل کې دا د عثمان ابن عفان په کور کې کینې شو. به رسول الله ورته امن ورکې خو د ورسته ډیر مخ اړول نه د دې احترام وکي. او دا فیصله مو ذکر کړ چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کنزلو کې پاغه ورته انګل پکار دی وشل هر چې دا سره دې معاف کې ځکه دا خپل حق دی. هغه چې کوم غواړي څلورم کال باندې بیرته یو بچی مر شو د عبد الله په نامه او به په نهم کال د هجرت باندې ام کلثوم وفات شو. دا رسول الله د قبر په خوا باندې ناس ډیر انتیزه ته هم جوړل. ابو طلحه بلان د قبر کې دا دفن کړل او به ویل دله چې عثمان لوري خپه لکه وجدار چې بیبي ملاړه و ارمان کشر د اسماء درې ملوري امام تعالی درکوله. رقیه مې درکړه ام کلثوم مې درکړه
دریم منشته دا عجيبه فضیلت او منقبت د الله تعالی ورکی. ابو موسی شریف فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو باغ کې ناسو د الله رضا لپاره ما څوکۍ کول. ابو بکر راغی اجازه طلب کړه، اجازه ورکړه، رسول الله ورته ویل د جنت زیره. عمر رضی الله عنه راغی، عثمان شراغی اجازه د جنت زیره ویل چې فتنه کې به ترازی. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک ژوند کړي وی، یو طرف ابو بکر کې نسو، بل طرف عمر کې نسو، مخامخ عثمان کې نسو. مفسرین ذکر کوي خاص کر سعید ابن مصیب ویدو کې اشاره ودیله شهید د وفات په ترتیب باندې برازي. نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا په فتنه کې شهید کیږي او الله جنتی لري. عائشہ فرمایي مال ویل صحابه طلب کوي چې کله زارغه خپل ورته نږدې شو وې مشړله وې ویل چې داخله بستانه کمیس او باسي منه سخته مقابله به دي کې خلک به ودرېږي. اما کو چې ډېر عظیم فتنه پیراله ان شاء الله به ورسره وفات کې دا فتنه ذکر کیږي چې عظیم فتنه وا چې دا به شهید شو. نبی صلی الله علیه وسلم به ځکه ناس ابو بکر راغی، عمر رضی الله عنهما راغله. عجیب حال کې ناس خوشی کله عثمان بن عفان راغی، ځان برابر کې دورونی خارش. عائشہ رضی الله عنها وکړه کزه ویل یا رسول الله دا ولې وسن زه حیا ونه کم دا انسان چې ملائکه حیا کوي. ملائکه عجیب فضیلت ودا. نبی صلی الله علیه وسلم خپل فرمایو نیک سړی مر شو، بیا به ابو بکر لاړو، بیا به عمر لاړو، بیا به عثمان. هغه رسول الله خپل د مرګ ترتیب ذکر کوي. د دې وجه شعر وافز دا خبره کوي د زمکه په سر باندې خطرناک اوران زیات چې په اور کې به الله دا غورځي سقيفه بني ساعده من ګوي د زمکه په سر باندې بهترین مقام داري چې د ابوبکر سره بیعت شوی دی بده کې او علي سره بیعت خپل کړی دی. علي رضی الله عنه فرمایي چې د زمکه په دین کې مشر دی، دنیا کې به زمکه مشر نه وي. صحابه خو پرې ده صحابه ولدي کنزل کوي، موږ تاسو ورته کنزل کوي، نو څنګه تاسو مشران دي؟ من عادي انسانان درشه تهمتونو ظلمون نزان ساتونو هغه ډیر اوچت خلک دي او دا خو اسد الله دی چې سړی زمري یو هغه خپل حق طلب وختنه ونه کوي، څنګه زمري لري. اټس خدای دوی افتراءات دي. عثمان رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو د څلور خطونه ولېګل، یو خطي واليانو له ولېګو هغه له ویل چې خپل ولایت کوي. عمر ابن خطاب شهید شو، داغه بریا وځي باندې امیر علامات د شنو چې حکومتونه بدلیږي او انقلابات او یره خلک راځي. یو خادم غنزر علامه هغه خدمت کو د اسلامي خلافت اوس بیزه کو. دغه نو سم معسكرات له ولګل چې کوم په سرحد کې مجاهدین پراته و د اسلام سرحدات ساتل. وی ویل چې ګوره مخکې عمر ابن الخطاب او دغه ورسره وزر علامه بس په اطمینان باندې خپل ژوند تاسو تیروي او د اسلامي خلافت لپاره په ټول عمر خدمت لوي تیار وشيږي. ولنا اصحاب الخراج له چې دا چندي عشرونه راټولې د دشمن نه خراج رعیت له خط ولې غلو د شي ورته ویلې چې مخکې د عمر ابن الخطاب ما تحت وي بس ما تحت وي جون مته روي د قران او سنت قانون لاندې. ټول ملګری جوابونه ورکړي چې کوم واليان و کوم د معسكرات او د جبهات مجاهدین و کوم د خراج ولا مسؤلین و او کوم رعیت ولا چې بالراس والعين پسر سترګ باندې استا خلافت لمن تیاری او د الله او د الله رسول حکم بمنو ستاره قیادت لاندې. عجیب انسان عثمان بن عفان دا چې دغه سخا ډیر و مخکې موږ دا ویلو د تبوک په چنده کې سل اسنا نهسو خان یا نهنیم سو خان یا زر خان ورکړ لزر درهم. نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم کې رسول کې ویل عثمان بن عفان کته چیرته را بده خو دې عمل نه بلی او عمل ونه کې الله تعالی بده باندې جنت لګوشي. دومره عجیب انسانان الله رسول باندې مې خلقو د الله رسول سره ډېر عجیب مینه و. مسجد نبوي کې توسير اتلله شیخ خدای اسمه کې ورته خصنو 25 درهم به کې ورکړه. موږ تاسو 25 روپۍ اشاره نشو ورکولې چې ورګو 25 کرته یادو سره تر دې پورې چې په خپل عمر کې 2400 غلامان آزاد کړي دي. څومره عجیب انسان هغه وخت کې غلام آزادول ډېر ګران کار دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هر اندام په وجه باندې به د غلام رب العالمین تعالی د جهنم د اور نه امن درکې بچ بری کی. طلحه ابن عبید الله باندې پیسې وی تقریبا 50000 درهم. هغه بهترین مجاهد نبی صلی الله علیه وسلم ورته طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياس د زمکه په سر باندې ودا شهید دی 15 مرمه د پوهت کې خړلې وي ورته وی بل طلحه غوي چې وېزما پتا باندې 50000 درهم دی خطي او مجاهد او دیندار سړی د رب العالمین درزه لپاره ټول پیسې ما تعالی معاف کړي. عجیب انسان دی خلکو باندې خرچه کول دا به نه رب العالمین لزان نږدې کول دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د مجاهدونو خدمت او سړی وکړو دغه په اهل او دغه په بچو باندې خرچه وکړل دا د څه شولو لکه دې سړي چې په خپل د دشمن په مقابله کې ځان شریک کړي وي التزام رسول دومره اوچت اجر او قیمتي دی ورته ویلي. اخلاق هم ډیر عجیب اخلاق دیو چانه اسمه کا شو بس پیسو باندې
وی ویل چې سورې ورسره راځي پیسې درکم هغه تقریبا 15 سورې ورسره امر نه کوي بل ورځ عثمان بن عفان سره مخامخ ورته وی ویل صاحب هغه وی ها وستانه ما د ازمکه اخیسته ولې ته هغه پیسو په سرانه لې وی وجه دا چې مال د خلکو ویلې چې د پیسو کې وې د ازمکه کې تا تاوان کړی دی او عثمان ګټه کړی ده نو عجیب خبره ورته وکړه وی ته اختیار منی چې خپل پیسې اخلي او خپل ازمکه اخلي کومه تاسو چې دلته وسړی ګر راغی چې څرمن مو تیسری نه پریدوی نه اگر کله دې مسلې جوازي به خو لیکن دا له اوچت اخلاق والا و وی وجه دا محمد رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د چا سره اقاله کې معنا په بیا کې بده خرڅون کې د پیمانه شي په ورځ قیامت پر رب العالمین دا په دې پولیس فراز باندې په مزیدار اندازه باندې تیر کی او بل حدیث کې دا راځي وی چې کوم سړی په معاملې کې نرمي کوي رب العالمین به دا جنت لبوزي جنت لا د جنت داخلو اسباب موږ تاسو د ویلي و ایمان نو د فرش حفاظت او د منځ خوشو او د بی پیری مجلس نزان اړول او د وعده پابندي او د امانت لحاظه د منځ حفاظت او خلکو له خیر ورکول شکل د قران او سنت برابر جوړول د قران او سنت د قانون لاندې ژوند تیرول د مسلمانانو مابین کې اختلاف نه راوصله په هغه باندې بدنامه نه لګول خیر خلکو له ورکول د مسلمانانو په مابین کې د اتحاد مسله گاونډي سره کو سلوک معاملې کې نرمي او نورم ډیر شي ذکر کړی شوی و نن مو تاسو معاملې کې څومره سختي کوګه بده اخري والا کې نه مې اخلاق سره شر لګور ودا شر اخستو دي ترې قواري لګور دي مبيعي لګور دته به اخلي نه دکاندار شکل بدی دکانداري کې دیګه اکثر معاملې نرمي وکړه نو عثمان بن عفان فرمایي چې رب العالمین بدا په امدق عمل باندې جنت ته داخل کی معاملې کې نرمي او چې اخلاق قیمتي یو عجیب صفت به دا و چې عفو یو ورځ به د جمعه دروازه خلاص کړه چې کله خلاصول سر وختي جمع راتلو بیرته را پورې شو مجاهدین وسره وګار چې دروازه به ورسره خلاص کړي چې ګوري یو سړی د غټ خنجر وسره د بشکا وسه ګرچا بیره دا سره عجیب صحابه ویني وسړي وې څوکي به انا من یمن زه د یمن نه رالم وې ولی وېستایو ولی په ما باندې ظلم کړی د زه دغه په بدله کې تا وسوښل عثمان بن عفان ورته تعجب نه دی مال فیصله راوړی دا نه دی مال عریضه کړی دا او ته ما وژني دا کوم انصاف دی ظلم زما والی کړي مال به عریضه کړي وکړه چیرته ما اخست نه وي او استاد حق ما پوره کړی نه وي به زه وژلې وي بس ملګرو لوي ویل کده سړي سره وڅ کول وکړ دی ودا خو ستاسو دشمن دی پتا باندې برید کوو خو الله ته پیرا مخ کې کړي وی وښنه یره وی وښنه مینه ورته وی ویلې زبتا رب العالمین درزاله لپاره معاف کوم خماله به کفیل لا ولې چې د شي موارد کې نور مدینه منوره کې دلته وشيږي نه کوم غونه سړی وي وجل خو څه کې چې مسله کړي مونږ د پاسه مو باندې ور منګه چولې وي خاندان ورته مونږ وجلې وي خلک وایي کنه دا پلانې سړی چې وې د ګور مونږ د ورسې درندې کړي دی په ځل دی باندې چې د میز مونږ په طرف باندې راګري چې بس مخ کې سره د ملګرو مونږ دا ختم اصل کې وجه دا ده چې د محمد رسول الله ملګرو سیرت نه موږ واقف او نه موږ سره پیژنو بګه ظاهري شی موریدل چې موږ مسلمانانو او د اسلام سپایانو او د اسلام خادمانو نه په دې وخت کې ویل رب العالمین د رضا لپاره ما ته معاف کړي سب کفیل مال راولي چې مدینه منوره کې بیا ونه ګورم عادل عجیب عادل پکې و عادل سره به د کوم مابین کې وکی د ملګرو مابین کې وکی د شاګردانو مابین کې وکی د رعایت مابین کې وکی په خبرو کې وکی د علماو مابین کې وکی زموږ شاوخ بر ملګرو کې اکثر افراط تفرید دي یو مسلک سره چې داغه نظریتي سره اختلاف په مسله کې راغلي هغه ټول علما به منځوړي نه مړ دا په سبانه پوي او دا بشره بچرته ځمیدار یا ډریوري یا به بل مسله قدس یو کله فیصله به کتاب دا ګمان کې چې دا امام د جرح او تعدیل لې د امام زهبي د يحيى بن سعيد د ابو زرعه دي خلکو بس مشر سعيد بن منصور استاد زاده نرمي پکار دا عادل خپل غلام واغ ورانه کې دا خوګ ور باندې ونه چې تاوي کې ور باندې شکل تاو کې ما حسین را طلب کې وښنا ستاره غوږ درد وکي او وېزمن انتقام والا وینه علم وینه زمانه به انتقام علي وینه خپل الله لپاره ما معاف کړی وش انتقام ونه لپاره دم خپل غوږ عثمان بن عفان دی غلام لوراند کې هغه ور باندې تاو کې مقشه درمن دکړو به ویلي افسوس ته په حال دا هغه چې په دې دنیا کې د پردي ظلمونه قتلونه د ځان سره وړي دي او هغه دنیا کې رب العالمین ول انتقام علي په دې دنیا کې دا حال دی واجب د عادل فیصله ده مفسرین محدثین دا خبر ذکر کوي ودا محاصره شو بده کور کی ان شاء الله ورسره به محاصره طریقه ذکر کوي چې څنګه محاصره شو په کومه طریقه څنګه شهید کی ا کمیس په کوم ځای کې قرآن چې د بوینو باندې لپټي اول ځاځ کې ویني په کوم آیات باندې پریوتو فسيكفيكهم الله دا ان شاء الله به ورسره په شهادت کې ذکر کیږي ملګری ورته ویل یا امیر المؤمنین وته په دې کلا کې محاصره مسجد نبوي خوارج نیولې منځونه به کې هغه کوي
عجیب تربیت کو تاسو دې خبر باندې لګی دا سوچ وکي خلک خوارج دي د اسلامي خلافت او د اسلامي امارت په مقابله کې ولاړ دي اسلام موږ ته حکم کوي چې دې سړي وجل پکار دي عثمان ابن عفان ورته ویلي وې د مونږ کې شه دي چې ارڅو کې کوي مونږ په جاری ساتي خوارج د څه ورته ونیول چې تاسو د دشمنان دي دا د وجل پکار تاسو به اسلام منځونه کوي اوس مونږ وې د بشي مونږ کې یو د بشي نه کوي هغه بشي مونږ کول پکار دی د بشي مونږ نه دي کول پکار عثمان ابن عفان ورته وی چې د اسلامي خلافت د اسلامي حکومت د اسلامي دولت په ضد باندې داخل ودرېدل دي قران او سنت موږ له دا و چې دی وجل پکار دي خو چون کې د مانزه خبره شکل رااله تاسو به بالکل خپل منجاري ساتي او به ورته ویلې دا مانزه را پدې خو نور که بد کارونه کول پدې کې وسره یوځي کېږي ما خپل منځ په ساتي جاری ساتي امامنا وسيدنا امام بخاری فرمایي وی چې کله ته بده شي یوځي کې قرار لري چې دیندار نیک انسان امام تعالی پیدا کیږي نه ته د انسان به منځ کې دا پويږي والله پويږي استاد مو ان شاء الله قبلي کی عمر بن الخطاب دغه مسله ذکر کړی دا نور دا مسله الله لپاره دا تربیت ورته کې دا عدل دی کچیرته بل سړی به د شي به ورته ویل چې مونږ خو څه کوي چې مونږ بلکې وجلی پکار دی نړولې پکار دی او د دوی قتلول پکار دی خدای عدل عاجزي به ګډه عاجزي وا عائشہ به فرمایي وي قسم په الله په دې بهترینو علمونو کې چې هغه علم انسان ور باندې اوچتيږي هغه نه موږ په غفلت کې واقع شي هغه عاجزي ده من تواضع لله کم سړی چې عاجزي د رب العالمین د پاره کوي وي د انسان بل رب العزت ځان له اوچت کی او څو شي کې الله به کته کی لری به کی عاجزي به کې عاجزي وا د شپې قیام الليل کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه مو تهجد لري په خپل وبر واخستي یو چا ورته ویل څوک ملمه وي آشنا غلامان راځي کا دغه موږ تاسو غاړ دواله ودروا عثمان ابن عفان ورته ویل ملګریا ودا غلامان ټول ورسکار کوي او د قشپله دوی د آرام ده نن تهجد ځان لکوم چې شل غره پازاک مچ مال وبراواله ولی په خپل نه رااله او د رسول الله د حدیث مقصد هم داري چې انسان او داس کې بده کې بدل نه کومک نه اخلي مګر په هغه وخت کې چې دا معذوري دي کې موږ له دا تربيت راغی چې د خپل ماتحت کسان سره انسان باید کړی وي کې د شنان چې دا زما مزدور دي د ورځې زره 500 روپے ورکوم سرمن مې شیدنه استل نه پرې ده مینه دا مته ولي کوي څنګه مانځه په باندې تلاړي 10 منټه دی ور باندې اضافه واړول تل پیسې درکوم سمج خدا کار نه کوي لیکن عثمان بن عفان موږ له داسې انسان جو کړل چې لکه دا کوم د الله بندگان دي انسانان دي په دوی باندې کته شفقت وکړي بر رب العالمین په تا باندې به شفقت وکړي در محمد رسول الله د حدیث مطلب دی ورع د سينو چې چرته خوراک او بس د خېټه لا شو عجیب انسانو د زموږ شوشش د عبادت کې خوندونه منشته او د قشن د ګډ وډیو پریشانې نه لري چې کوم ځای کې ډوډۍ یو مسمن په وردانګو کڅو ډوډۍ کوي کني کې موږ بزرګ خلکو له شرکه موږ ډوډۍ پکار ده چې ډوډۍ موږ وخورو دا وکواغه یو ورځ به حج لتلو یو وخت ملګری وسره یو چا ورته کار راوړ ملګری له ودا تاسو خوري زین خوري ودا ولي ودا خبر یاد ساتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی په حالت احرام کې خپل بکار نه کوي بل چاله بدلات بکار باندې نه کوي حلال سړی بدر پر کار نه کوي وې کې دې چې د ملګرو د احکار زما لپاره کړی وي دی وجنه مال جواز نشي چې زه وخورم تاسو وخورئ څومره عجیب احتیاطي یو ورځ د عمر رضی الله عنه سره په دعوت باندې څوک دا خبر عمر صاحب رضی الله عنه کړه څوک دا کړی دا ظاهر دا معنی چې دوړو کړي خدای ته عثمان مراد دی چې باروت عثمان ابن عفان ورته ویلي رضی الله تعالی عنه یا عمر چې کاش دا ډوډۍ نه خورلې دا ډیره کوي ولی وې دې سړي د ریا لپاره کړي و د نوم لپاره کړي و چې دا ګوره دومره ډوډۍ مار سړي دی دومره ملمانه ورته راځي او دا لپاره راځي مو ته چې بده کیسه کې نه صرف خوراک او ښه او خېټه ډکول اې دی وجنه چې کوم یو شی د عبادت پنه تی دیغه خوندم جدای به تور مثال حقیقت چې کله د سړي بچي وشي نارینه او زنانه دوه ګډان یا یو او بل تر باندې عام دعوت ته څومره فرق پکې دی یو قصابی دا یو قد اوسهی مسله ده یا د قشن یو د حلال رزق خپل کوشش یو بل سره په تابع ډوډۍ خوري دغه په عمل کې اشتباهي غوړه مسلې نو دا د عبادت په نیت باندې کوم شی ذبح کړی شي وشي هغه کې بل لذت او خوان حتی تر دې د اسلامي خلافت د خوانه اې دې ملمنو د پاره ډوډۍ تیارېدل لیکن عثمان بن عفان بدانه خوړله د زيتون تیل به ځان له استعمالول وی اسنه چې بده کې څه کمی زیت تیز موږ نه ونی شي حقدار نه ومه او وي خرم کې دې حقدارو تنخواه به مناقصه د اسلامي خلافت نه کینه دا دغه حق چې غیزه کې دا کار کوي د خپل تنخواه والی دا مې بیرته راخصه او غیزه کې به کې خودله دومره عجيبه ورع پکې و دا به انسان ضروری وګڼي او بل عجيبه صفت پکې دا چې بدعت د شخص دشمن وجه دا و چې د محمد رسول الله په تربيت کې رالوي شوی سړی و چې هم دا چې په بدعت کې دومره بغوسه کېدو چې د حد نه سوا حتی اې دوی مشر قومندان عبد الله ابن عامر د خراسان له اولې
د نشاپور علاقه چې کله فتح کړه نو رب العالمین له سجدم کې خدا پس مکه باندې او وی ویلې زبر دي علاقه نه عمره په احرام کې زم عثمان ابن عفان چې کله خبر شو سخت زجر ورکې ودا ولی ما کو کار کړی وې د عمره نه تک اغه ځنه کېږي د احرام تړل چې کوم زینه محمد رسول الله متعین کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای متعین کړی دی ته وې چې رزق کار کوم نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې په کوم طریقه باندې موږ عمل خودل امقه کول ته پکار دي د ځان د خیسونه مکوا چې ولدا خو خشره ودا خو خشره ودا خیر د جرم خو نه دی کما دا کارو کې نو څه شروع شو خلق زناونه کوي دغه کې شک نه کما دا دینی کارو کې خیر خیرات مو کې اگر که سنت کې نه راغی ته ما منسترګر او باسي مولا علی قاری شه فرمایي لکه څنګه چې دا کول سنت دي دا نه کول په خپل دفتر کوم ګوري او عمل دی یو مسله ده یو کار چې محمد رسول الله نه کړی ته نه کوي یو ملګریو د امام المدینه امام مالک رحمت الله علیه په وخت کې مدینه منوره کې هغه احرام تړلې و ورته ویل شنه کوم ځای راځي د احرام تړلې ټیم مخ کې وی ګوره ستا علاقه ده نه ده نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو لپاره علاقه مقرر کړي پلانې په کار د چې د مکه ځنه ته احرام وتړي وی ول سبب کار خو مې نه دی کړی وی بد کار دا دی چې د محمد رسول الله مخالفت دی وکي وی ول انڅ چل بوشي وی سورې نور کې رب العالمین فرمایلی دی چې کوم یو سړی د رسول الله مخالفت کوي دل الله دا سړی بل الله په فتنه کې واچوي او یو په دنیا یا په آخرت کې الله عذاب ورکي د رسول الله سنت په روانې دل پکار دی چې کومه طریقه باندې هغه حرکت مړې ژوندې معاملات تجارت جامه کړي دي کې قیاسونه مکو چې دی مولوی شه بګدا ویل او شیخ شه بګدا ویلي او امیر شه بګدا ویل او ملک شه بګدا ویل او قومندان شه بګدا ویل والی شه بګدا ټول شيونه دا ټول علما او دا ټول مخلوقات دوی خبره د محمد رسول الله دا معمولی خبره نه دا هغه وړي خبره نه قربان او قربان دي د نبی صلی الله علیه وسلم سره روانې دل پکار دي چې کوم رهنمایي هغه کړی دا د بدعت معنی سخت دشمنو عجیب مسله بګدا او چې شکر گزار انسانو شکر دا معنا ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحا شکر دا معنا رب استاد انعامات لایق نه مو بيد مال راکړه شکر دا معنا نعمت شمارل شکر دا معنا ګناه پر خدای ځان دا معنا کړی دا خو شکر په هغه ټیم کې راځي چې سړی د مشکور د رب العالمین ثناو کی دا غسر مینه وساتي د دې نعمت نسبت اغلو کی دا خدمت وکي دا بندګي وکي دا په خلاف کې استعمال نکي حق ځای کې د استعمال کې چې کوم ځای کې هغه غواړي یو ورځ وسه ځای کې چې ګناه کوله نو په دې وخت کې عثمان ابن عفان بس اراده و چې زرا شمه دغه مقابله وکما ځکه رسول الله فرمایي چې ناروا کار مول په لاس منه کوي وی چې کله بشراتو خلک لاړ وی شکر وېستو سجده شکر وکړه وی ویلې زب دومره مال ذبح کوم رب العالمین در زاره پاره وجدادا چې یو خدای سره ما په وجبان ونه شرمو ذلیل نه کې او بل هغه ما سره مقابله کې واقع نشو بلکې زه چې ورتلم هغه مخکې لاړو عجیب انسان احتساب ماده به زیاته و چې موږ څنګه د عمل د الله در زاره پاره وکړو یو رکعت ویتر چې تقریبا 13 درس کې موږ دا ویلي و سلوي کې روایت د محمد رسول الله بدی کې چې یو رکعت ویتر شتا درېشتا پنځشتا وشتا نهشتا د سوره فاتحه نه قران شروع کې تر من الجنه والناس سبا چراتلو او الته طي زمان موږ د کرامت بل سره خپل ځان په دمای نشي قیاسولې لکه ابن حجر اسقلانی په ویلي چې زه په 3 ورځو کې بخاری خلاصوم شیخ الاسلام ابن تیمیه په نسل وکاله عمر اې د جهاد لري کا زندان لري کا او د قشه منشطوب لري کا د په دې عمر باندې شید تصنیفات سره ور تقسیم کی تقریبا په ارش په باندې څلوي ورق راتلې دی لوي شي کرامت نور د افتینه مخکې د قران منه تلاوت دا منه دی چې انسان اخلاص کی رسولین صاحب د مسلم روایت را نقل کړي لري معنا دا چې روجي بینه ولي ډیر عجیب او بل عجیب صفات پکې داو چې رب العالمین نډیر یریدو څنګه یریدو ملګرو لوي ویلې وې کيو طرف باندې جنتی او په دې بل طرف باندې جهنمي او عثمان ابن عفان په دې منځ کې ولاړ مخکې د دینه چې فیصله ور باندې وشي چې دار جنت لاړ شي او کدا جهنم لا وې چې زه خاور شم دا مال ډیره خلا یری شم د الله نو دمر یریدو محمد بن جعفر ولد دغه بر جامه باندې زعفران و وې ته خلک په دې ځکه دا تعالی حرام دي دا څنګه استعمال کړی دي چې کله دغه تحقیق کې هغه زنانه استعمال کړي او چې کنه وعده کړو هغه داغ په هغه ځبانه پروت امر وکي وی ویلی وی اقص پیش هغه د سترګو په ځای باندې پاس هغه علامه ټاپی وی ایدی وشتل په کار لکه څلور سترګې شي امر هغه وکي کړو د مصلحت په بنا باندې څه مسله وا او وی ولر کدا کپتر ساته ما ځکه دا قوم لوط عمل له کپتر ساتل او دام شیطان دې به سور رواني هغه انسان هم شیطان پردي بامون لخیج لخیج پردي زنانه ګوري او دا مسله وکړه نر دی شي لکه دا لډو چې ولګيږي اچارخانه غونې یابل وېدا چې څوک یې ځلمي دا غواړي چې لرګي راځم کم سره د بچونه بده کې دا وسوسومه دومره څه غوسنه نن داخله اسمن کمال غړي
اجره کې پراته پرې باندې ساتيري کو پلار تر به خپل بچي باندې پوي دي چې بدی اجره کې دا مسله شته لیکن هیڅ کوم مخالفت نه کوي خیر ده کنه ودان اسمین دا به خپکی د مور پلان دا مسافر راغلی دا خپکیږي د شي انسان وال پکړ دي لکه رسول الله غره مازګر منځ بارکه دا خبر وکړه خو ارمان بچی زنانه دي اې دی وجنه دا اقدام نکوم کینې دا کوله پکار یو ورځ عباس رضی الله عنه چې سخت خبره وکړي وېدا دا سړی راونه دومره سختي واله چا ورته ویل بس دی وېدا محمد رسول الله کاکا دی هغه دا ویل چې د zarar مال zarar دی د خوشحالي مال خوشحالي ده وېزو عمر بن الخطاب چې بس ورلې ناستو عباس به مشکل ولید رضی الله تعالی عنه زمون برکت شو اکراما للنبي صلی الله علیه وسلم نن څنګه دا خبره وربسې کوي نن په جرأت باندې شیعه روافض د محمد رسول الله په ملګرو باندې برید کوي تعرض کوي کله دا ټول مرتد شي نعوذ بالله من ذلک کله عائشه زنا کړي نعوذ بالله من ذلک کله چې ابو بکر او عمر دا غیر مسلم لاړو هغه دنیا لا موت په کیسه کې نه مخالفت خو څه کې چوي کو ورونه ورته وای ولې په بل طرف باندې چې د محمد صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث باندې ملګری عمل کوي صحیح عمل ساده عمل نه بهتر عملي هغه سره به د يهودي په نظر باندې مونږ چلن کوو په ایمان او داس مونږ ایمان دي اېدا د ایمان تقاضا ده نو هغه د عباس دا شاتم زګه سختو والو مونږ له ځین سازي وکړه چې صحابه له څوک بد نظر باندې ګوري دغه خلکو وال پکاري د شراب او سخت دشمنو خپل به ویلي الله الحمد په جاهلیت کې ما شراب نه دشکلي او به د قشن اسلام کې نه دشکلي جاهلیت کې ما زنا نه کړی په اسلام کې نه کړی نه به اراده زنا شته چې کله ما دا کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت ور باندې کړی به خاص اندام له وروړندې او ما په جاهلیت کې د غیر الله لپاره سجده نه کړی د شراب دومره سخت دشمن جماع الاثم یا جماع الاسم دا دواړه قرات راغلي شراب چې اوس ټول ګناهونه به سل راکای ار ګناه ته کیږي تر دې پورې د ورور ولید ابن عقبه ابن ابي معيط د مور د خوانه دا خبره کې دوه ملګری وې زادي یو ځای والیو ودا شراب سکي دوه کسانو غوي کړ حمران یو بل ملګری یو ویل چې ماولید شراب اسکل او بل ویل چې استفراغ کو چې کله انسان د دنیا شراب وسکنه به استفراغ کوي دوه حق فرمایي په سر باندې درد راځي خانګه کوي نشکی بول براس په خلاف د اخرت د شرابو التبیره مسله نه هغه جدا صورت دی دې جهنمین ویني زوی به د انسان باندې خړلې کیږي چیرې وسو نو علي رضی الله عنه چې ورکه درې دوری ویزه خو نه ورکوم حسن له تو دوری ورکه ویزه نه ورکوم محمد ابن جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه له دله دوری ورکه سلويک دوری ورکه نو علي سے ورته بس نبی صلی الله علیه وسلم دا قشن هغه سره والو په من اندازې عمر رضی الله عنه عثمان ابن عفان ویل دا خدای حدو سلويک زدل نور مرکم چې اته پوری شي بل انسان د شکار به ونی په خپل واجب واقع وکړه ظاهر دا منه شهادت رسول الله نه دوري دلیل وی ویلي تیر زمانہ کې بزرګ سړیو دې خبر له متوجي شي زنانه نه د انسان د نیول لپاره دا ډیره سخت حیله ده چې شیطان استعمالي حتی تر دې پورې قبل هیڅ نه د انسان د کول لپاره وکځوي ام دا کافي وا ودا یو بزرګ انسان عبادتونه کول نیک اعمال کول د خلکو بزرګ کې دا ډېر خراتلو سترګو کې یو خځې چې ولیدونه اسره په زړه راغی وی ولې دا بزرګ څنګه کنټرول کوم قبضه کې والم یو طرف بل طرف خو هیڅ کارونه شو اخر خپل وینځ لوي دا بزرګ سم خواله راولي د شي ورته وای چې زمونږه خاندان پیژني چې دا کور د دوی د پلار دی او په دې باندې بل چا دعوه کړی دا ترشه کوي وو په دې باندې چې دا کور بالکل د دوی دی ډیره کړه بزرګ روان شو وینځ شتلنه یو کوټه هغه چې خلاص کړه به بل کوټه هغه چې خلاص به بل ټوله بند کړي اخري کوټه لشي کړه ورغه دا بزرګ چې ګور ډیره یو حسینه زنانه پکې ده خو کې شراب هم دي چاټه کې ماشوم هم ناشته دیکھه چې ورته ویل واشنا ته غویل نه راغوخته ته مې ډیره پاره وخت چې تاسو ما سره زیناو کې زما خواهش پوره کی ودا کار خو ځنه شم کوي و به کې وینې شم کوي وینې شي کوي نه ودا ماشوم به قتل کی الا لك ودام نشم کوي قتل څنګه وکم ودام نشي کولای وینا ودا شراب اوس کې ودام نشم کولای وی ولا کړه پلارم خلاص یو کار بخا مخا کوي فتنی له اوس ګوره وی هغه شراب دی زبوي اوس کوم به ورنه توبه باسم چې هغه کله اوس کله نورم راواړوي چې نور مسلم په دې وخت کې د عقل ختم شو قوي شوانیم زیاته شو په اندازه باندې چې انسان به ور باندې پويګم نه د دې خځې سره زنا وکړه د زنا نو ورسره به هغه قتل مو کی شراب مشکل قتل مو کی زنا وکړه وی شراب اسکري ګورې نقصان نه عجیب انسان داو د ملګری عملی تربیت کو لکه حدیث کې راځي امام بوچت ودرېږي نه په نسبت سره مقتدیان له بجامه کې ابو هريره سے بکله په منبر باندې ودرېږي پراخه اوچت ځبانه تعلیما للامه عمر بن الخطاب کله په خفیه مانځ کې جهر کو تعلیما للامه
دې به دا مقصد نه چې عمر رضی الله دا کار ولې کو امت له تعلیم ورکول د ملګرو ویلي مسجد نبوي کې وځي خو جوړ شو مقاعد وی لوټه راوړل لوټه شکل راوړل په صحیح طریقه باندې کېناسو درې کړه دلاسونه و منزل درې کړه خلک یو بواچولې پوزه کې وبو واچولې مخ یو منزلو لاسونه یو منزل سره مسکه کی یو منزلې به دوه رکعات منځو کې ملګرو ویلي وی دقه د نبی صلی الله علیه وسلم او دسته چا چې په دې طریقه باندې او دس وکي او دوه رکعات منځ وکي مخکې چې څومره ګناهونه کړی هغه ټول ورته رب العالمین معاف کړي راځي چې په دې باندې عمل شروع کو څومره کیسه طریقه بل لوید کې نشي راغلي چې په دې طریقه سره او دس وکي او دوه رکعات منځ وکي خو په دې کیفیت چې دا په سوچ مجونه کې په کامل توجه باندې رب العالمین له ولاړي حسابي مسابي کې ونه کې څومره ډالر راغله څومره براجي څومره رختونه لاړو څومره براجي څومره سودا لاړو څومره براجي د اختر مخکې به څومره سودا کیږي څومره بنه کیږي بلکې په خالص توجه وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین به دا جنت له داخل کی یا کله چې سار مونږ او د شو کې ماسپکین پوری وګنا ما چې ماسپکین وکي مازیګر پوری چې مازیګر وکي ماقام پوری ماقام چې وکي ماخوستن چې وکي در سبا نو وی په دې منځ کې بچا علي وی هغه باقیات الصالحات هغه څه مطلب سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر او د حدیث کې دا معنا راغلي د سورې کهف د روایت په تشریح کې دا ټول معناګانې الته شوی حدیث کې دا راځي وې د شو کلمه معلومه راچا ویلي رب العالمین بر جهنم اور په باندې حرام کې عمر بن الخطاب ورته ویلي هغه دا کلمه چې کوم رسول الله په خپل کاکا پیش کړی و لا اله الا الله بالکل امدار بل حدیث کې راځي من قال لا اله الا الله چې ویلي لا اله الا الله سره د عقیدنه او هو يعلم او يدون معنا کده ځن کدن په حالت کې دا شی باندې بل شي یا بالکل ورته یاد نه شو لیکن عقیده دا و چې حقدار د بندګۍ شوا د الله نه بل څوک نشته دا کومر شو رب العالمین به جنت لور داخل کی به ویلي وی په ورځ د قیامت دا ټول حیوانات رب العالمین میدان د حشر لرا جمع کی ول را جمع کی یو رب العالمین موږ خپل قدرت او طاقت کار کوي چې دا څومره مخلوقات دار پناشي او ټول ماته سره حاضر کړل ویم د دې وجنه چې د انسانانو پیرون له سزا ورکول کیږي دوی به ګوري ډېر په توجه باندې په دې ګرد چا پیر میدان کې ورته ولاړی حق حرام وجدا څومره سخت سزاګانې دي دریم حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې دا به کړو الله کړی ورکیو د انتقام والی اگر که بعض علماء دلته دا معنا کړی چې ظالم انسان نه ظاهر د حدیث کې دا حیوان راغلی دی نو سوال چې به کړو الله کړی ورکیو دا غنه انتقام اخلي پیدا سره پیدا پکې دا د رب العالمین عدل و ثابتيږي بلې چارشنبه پرز باندې ان شاء الله کې چې د ژوندیو اې د به جهادونه ورسره به فتوحات او به دغه ورسره ان شاء الله د شهادت ذکر کیږي په واجب طریقه باندې الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي او د صحابه کرام تابعداري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه